د سعودي عرب سرکاري خبري اداره وایي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر شهزاده فیصل بن فرحان ته یو بیړنی ټلیفون کړی و نن، او اوس دغه اداره داسې لیکي چې د سعودي عرب مشران د جګړې د روغ ختمولو د روغ جوړې کوششونه کوي. سفارتي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د سعودي عرب بهرنیو چارو وزیر ته دا فون یا ټلیفون په داسې حال کې وشو چې نن طالبانو په پاکستان بریدونه وکړل، د هغې وروسته پاکستان هوایي بریدونه وکړل، او بیا طالبانو ویل چې دوی له هلمنده او له کندهار هم په پاکستان حملې شروع کړي دي. پاکستان ته طالبان وایي چې درنه مرګ ژوبله اړول شوې ده، او د هغو نږدې 15 پوستې چې دي هغه نیول شوي دي، یو شمېر عسکر هم ژوندي نیولي دي. دغه شان دعوې پاکستان هم کړي دي. د پاکستان سرکاري مطبوعات وایي چې پاکستان دا وکړې ده، د طالبانو د 100 نه زیات عسکر وژلي دي. یو غټ خبر دا دی. دویم دا دی چې د ملګرو ملتونو ستر سکرتر انتونیو ګوتریش هم ډېره سخته فکرمندي ښودلې ده، او د جګړه کې په انساني زیان باندې سخت اندېښمن ښکاري، او دواړو طرفونو ته یې ویلي دي چې د زغم نه کار واخلئ او دا مسله د خبرو اترو د لارې ختمه کړئ. درېیمه مهمه خبر دا ده چې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي یو ډېر غیر معمولی بیان مخې ته راغلی دی. هغه دا دی چې تمام افغانان د افغانستان د دفاع او په افغانستان باندې د حمله کوونکو خلاف یو موټی دي، متحد دي، او پاکستان ته خبرداری ورکړې چې خپله تګلاره نوره بدله کړه. هم دغه شان تصور زبینه ما ډېر زیات حده پورې اوس لیدل کېږي چې د پاکستان په افغانستان باندې د بریدونو مخالفت چې دی هغه ډېر زیات لیدل کېږي او غندنه یې کېږي. دا وخت ما ډېر کوشش وکړ چې په سیمه کې د خبریالانو نه کره او تازه معلومات واخلم، خو په ځینې ځایونو کې اوس هم ټکان چې دی اورېدل کېږي. پاکستان البته چې کوم ګواښ کړی دی، ځینې نړیوالو رسنیو غلط رپورټ کړی دی، او هغه ګواښ دا دی چې یعنی په آینده کې به اوس به آزاده جګړه کېږي. ځینې نړیوالو رسنیو داسې ویلي چې پاکستان وار ډیکلیر کړ، یعنی د یو باقاعده جنگ اعلان یې وکړ. باقاعده جنگ البته تر اوسه پورې که د نړیوالو جنګونو څومره چې ما کوریج کړی دی او هغې باندې زه پوهېږم، هغه دا دی چې دا دې ته بر سرحدي یا د پولې نښتو یا په یو بل باندې د هدفي حملو تر حده پورې ویل کېدی شي دغه شان چې د یو بل په ځمکه قبضه کېږي یا ځواکونه دننه کېږي یا پلاټونونه د پوځ چې دي هغه باقاعده لېږل کېږي. اوسه پورې هغې ځای ته خبره شاید نه رسېدلې، که څه هم پاکستان هوایي بریدونه په پکتیا، خوست او کندهار او کابل کې کړي دي، خو طالبان وایي چې دغه بریدونو کې کومه مرګ ژوبله عام ولس ته نه ده وختې او خیر خیریت دی. البته پاکستان دا دعوه کوي چې د افغان طالبانو د پوځي وسلې ګودامونه یې تباه کړي دي. خبره په دې راغونډه کو چې یو وار بیا پاکستان په ممکنه توګه په دې جګړه کې د سعودي نه کومک اخلي غواړي، او خواهش دا کوي چې دا خبره سعودي عرب پکې د منځګړتوب لاره راوباسي او دا جګړه اوس ختمه شي.